پنځم دلیل تاسو په خدمت کې عرض کوم. پنځم دلیل دا کیږي الا ان اولیاء الله لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. قرآن مجید کے آیت تھے کم اولیاء اللہ دی دا خدای ولیان دی نا غو باندې خوف رسی توجہ دے کنا تاسو نا غو باندې حزن رسی ملال رسی. کچو کی اسی کے خوف کے مبتلا شی اور قرآن آیت نازل شی کا توجہ نوی بیا دا جملہ بزایا شی کچوک چوک یوزی کے خوف کے مبتلا شو اور قرآن آیت نازل شو لا تحزن توجہ نہ دیتا سو ڈرے گا ما خوف ما کوا ان اللہ معنا قرآن یہ یوس غار سے جڑی دیشی در ذمہ داری سر عرض کوم اور دا آخری سڑی پورے سورہ کسان دی ز جواب غوارم تا سنا پروردگار عالم دا یہی سالا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اولیاء اللہ سورہ دی نہ غو بندے خوف رسی نہ غو بندے حزن تاری کی گی. اس کا چوک قرآن دا یہی دسے سڑے سغب دے خوف تاریشی حزن تاریشی. خدا پاک پیغمبر تیئی سے دیتا ہویا لا تحزن ان اللہ معنا ڈرے گا ما ان اللہ معنا. خورشید انور جوادی دا خبر کون غواڑی صدا سڑے ہر یو عہدے باندے فائز کی دیشی خو ولی اللہ نچی جوڑی دے. ولی جوڑی دنو دا پارا ولی جوڑی دنو دا پارا خوف نہ دے پکار حزن نہ دے پکار. راشا مولا کائنات امیر المومنین تستر کے وقڑوا جنگ بدر کے ہم خوف نہ ہو جنگ احد کے ہم خوف نہ ہو خیبر کے ہم خوف نہ ہو خندق کے ہم خوف نہ ہو دا سورہ جنگو نہ وکو علی کا بیلا ہو بیام خوف کے مبتلا نہ دے شوے کا ٹولو سراؤ بیام خوف کے مبتلا نہ ہو شوے. تاسو پیجنو علی ابن ابی طالب دیر خی پیجنو راغ للو سکسان بس دا آخری خبر از قوم تاسو منتظر یو آخری خبر تا دو دا یہی صدا آخری ہو کا بس بار بار میں ایسا آخری خبر قوم. صلوات واسطہ محمد و آل محمد بند. مولا امیر المومنین زمانہ یو سکسان راغللو دا علی منون کی علی سر ڈیر مینا وا اس اے حسن ابن علی تی تلاٹ شخ پر بابا تمو طرف ندا ہویا ستا بابا ننا پورے پماڑے خیٹے ٹکالا ندے خوڑے کما خبرہ قوم ڈیر مستند خبرہ اور بگایو عالم دین نا مواوری دلا مستند عالم دین نا ایسا لارشا بابا تا ہویا سا ٹکالا یو زل خو پا ماڑے خیٹے اوکری کلا نا علی پیداو دے پا ماڑے خیٹے ٹکالا نا دے خوڑلی دا جوارو ٹکالا دا اربشو ٹکالا یوا واڑا گوندے حصہ لگوں دے مالگا یا شودے یا بل سشے ورسارا دا علی کم غڑی دی کم خپے دی دا ڈیرے کمزور شوی دا عرب والا کم پہلوانانو اغوخو ڈیرے پسونا روخ پسونا بھی اخوڑلو گڈان بھی اخوڑلو پہلوانانو دا خو دا پر سا خبر نوا علی غوندے کاس سغا ٹولو سر جنگی کی دا ڈورا کمزور شوے دے سپنگیر شوے دے بوڑا شوے دے دی تویا سلغون دے خوراک ہو کی دیو تا مقابلہ ڈیرا سخت خلق سر دے
غټو غټو پهلوانانو سره دی. مولا امیر المومنین سے یہی سے حسن زویا لاړ شاه اندسه واپس او دی خلکو ته ویا سو خلکو دی ټول عرب څوره عرب دی د دو ټول پهلوانان جمع کړل شي اور ما زه علي بیل په بیلوم زه دو ټولو مقابله کوي شم نه به ما کې حزن برسي اور نه ما کې خوف برسي. زه دو ټولو مقابله کوي شم. آغا امیر المومنین آیت نازل شو سوره براعت کله نازل شو پیغمبر اکرمی وکا سول ست لاړ شه زه ډېر تفصیل سره نشم عرض کوی علي بے علي واستولو صدا سوره براعت بل چوک نشي وړی تب کفار قریش ته توجه دي تاسو علماء کرام دي شي باندې پويږي سوره براعت اعلان براعتو سو مکه والاو بس اوس مکه پرېږدو تاسو دا مکه صرف مسلمانانو والا دي توجه دي کنه تاسو دا صرف مسلمانانو د پاره دی بس تاسو مکه پرېږدو چوک روان شو یو علی روان شو یو علی روان شو ورته یې څه د زینه څه کله روان شوی دی هغه سوره براعت یې ورنه واخیستلو هغه کس نه او یې څه زه به رسوم ویې رسولو خو کومې طریقې سره کله څه توجه که ما طرف ته وي انشاءالله دا شی به خوند دیر کي درته کله څه مکه څه کومه دی هغه لاندې دی تاسو ټولو کتلی دی ډېرو کسانو تصویرونو کې ټولو کتلی دی مکې نه چار چاپیر غرونه دي دا څه کله مدینې نه راتلو غره باندې پاسه څه کله وختو نو ټولو خلکو ورته سترګې غړولې څه هغه دی علي راغللو توجه دی که نه تاسو زه یوه منظرکشي کول غواړم خپلو الفاظو کې کله څه مکې هغه غره باندې څه کوم مدینې طرف ته غار و هغه باندې علي نمودار شو علي څه کله نمودار کېږي دځي کې خلک ټول جمع دي یہی څه هغه دی علي راغللو یې څه آو علي د ښکاري یې څه دی خو تا ورور مړ کړی و توجه دی که نه تاسو دی خو تا ورور مړ کړی و یہی څه آو خو دا ما ته پیغور مه راکوه د تا تره چا مړ کړی و بل ته ویلو څه هغه دی علي یې څه آو دی خو د تا ماما مړ کړی و بل راغلو دی خو تا پلار مړ کړی و بن سوحان تا امیر المومنین دا یہی س مکې کې یو کور دسې نو س د ما هغه کور کې یو سړی مړ نه وي کړی جنگ بدر او جنگ احد کې دا ما ټوله کیسه پرېښلله که نیټ باندې تاسو وکسو نو ډېره ښه خبره دی یہی څه هغه علي راغلو تاریخ دا یہی څه علي څه کله کوز شوی دی مکې کې هر یوه کور کې د دې د لاسه چوک نه چوک مړه شوي دي خو د علي روب علي ولوله اور جذبه د علي ځواني دوره زیاته وه څه یو ځل هغه کومه مجمع وه هغه علي ته لیا راویر کړله علي رو روان شولو خانه کعبه باندې ودرېدلو اور یوه جمله یہی توجه دی که نه تاسو یوه جمله یہی څه او مکې والاو سوره براعت تلاوت یې وکړو اور هغه د براعت من المشرکین دې د بعد یہی څه او مکې والاو دا مکه اوس د تاسو ځای نشته توجه دی که نه تاسو اوس ته خپله سوچ وکړه څه چا ورور چا مړ کړی وي تاسو یې پرېږدو که صحیح ته راتلی شي ښه که تاسو تره چا مړ کړی وي هغه راتلی شي که صحیح ته چا ماما مړ کړی وي دی ټولې مجمع کې هر یو کس داسې و څه هغه یا ماما یا تره یا ورور یا پلار یا زوی د علي د لاسه واصل جهنم شوی خو مولا امیر المومنین علي ابن ابي طالب کې یو ذره برابر خوف نو یو ذره برابر حسن و ملال نو خراما مکې کوټې نه کوشو الا ان اولیاء الله
ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। दा औलियाउल्लाह गादी से नवर बंदे खौफ स्ता, नवर बंदे हुज़न स्ता। सासात यही सा दा को ब्रेक दा का टोले दुनिया वाला दा पहलवानान जमाशी अली जिड़के ना खौफ पैदा की देशी ना हुज़न पैदा की देशी।